سنګین ولسوالۍ د هلمند په شمال کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې تقریبا 20 کاله د سختو جګړو کوربنه وه. د یادې ولسوالۍ پر عام ولس د امریکایي اشغالګرو له لوري داسې ړندې بمبارۍ او ظلمونه شوي چې تر اوسه یې د دغو خلکو په ذهنونو کې لکه د بد خوب ځای نیولی. چا خپل ورور، چا پلار، چا اولاد او چا د خپلو دوستانو ټوټه ټوټه جسدونه په خپلو لاسونو خاورو ته سپارلي دي. کمال الدین د هغې شپې کیسه کوي چې څه ډول یې د تره د لور کور د امریکایي اشغالګرو له لوري بمبار شو او پکې د ماشومانو او زنانو په ګډون 18 کسان په شهادت ورسېدل. داسې و ماخوستن و نو زموږ خپل قریبان دي د اکا د لور کور مو مکمل 2 کوره پکښې موجود و چې د شپې نیمه شپه وه کفارو بمبار باندې وکړي مکمل یې دواړه سره کورونه پر مخ ختم کړل. په داو کور کې دواړه کوره راجمع وو په دا شپه سنګین په بازار ته نږدې نو د شپې 11 بجې 12 بجې داسې ټیم وو کفارو د خوا څخه بمبار پر وسو ټوله دغه کور پر مخ ختم کړي. داسې ډېر مشکلات راغلي دي ډېر کورونه ختم سول پر مخ په سنګین کې نو په دې کې ډېر مشکلات را مابینده سوي سنګین ولسوالۍ کې. د دغې ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی نثار احمد د هغو بېلابېلو وحشتونو یادونه کوي چې د دغې ولسوالۍ ماشومان او ځوانان پکې په خورا ناوړه ډول د برچو په وسیله په شهادت رسول شوي او د واده په مراسمو بمبار شوی چې پکې 80 بېګناه ملکي وګړي په شهادت رسېدلي. هغه د شپې چې بمبار را باندې کوه چې زموږ مولیانو به په سپیکرانو کې نارې پرولې چې د خدای روی دی دا اوس سره کم حال دی دا اوس سره کم تکلیف جوړ کړی دی. نو داسې مشکلاتونه ډېر تېر سوله چې یا په هدیرو ولاکه رسېدلو یا په فاتحې ولاکه رسېدلو یا په یوه مشکلات ولاکه رسېدلو د دې کفارو چې نه کوچنی پرېښوی نه لوی پرېښوی نه نر پرېښوی نه ښځه پرېښول یعنې دې ځوان چې به یې کډه خپل ماشومان یو خوندي ځای ته ایستلي وه یوازې به دی په سرای کې و د دغه دپاره چې دغه حیوانان یې وژي نه سي پر دغه چې به پیښ سوله دوی به په برچو ولي و دا خلک دا ځوانان به ولي و یا دا یو ځوان چې د دا کور دپاره وفات و دا به ولي و. نو ډېر تکلیفونه یې رسول حتی بمبارونه یې پر کوچنیانو کوله چې پر واده باندې بمبار وکړي ډېر 80 کسه یې په یوه شپه شهیدان کړل. د سنګین ولسوالۍ امني قمندان د امریکایي ښکېلاګرو د جنایتونو په بیانولو سره وایي چې دوی که څه هم ځانونه د نړۍ بشر دوستان بولي مګر په سنګین ولسوالۍ کې ټول بشري حقوق تر پښو لاندې کړي ول. پخوا خو داسې وحشتونه دلته تېر سوي دي چې هغه بیخي سړی تصور نشي کوی. د بېلګې په ډول باندې دلته په دا سروانکلا کې په یو واده کې یو بمبار اوس تقریبا 400 ملکي خلک په یوه واده کې په شهادت ورسېدل او دا سیمې چې موږ ته سپینې دا ټولې په بمبار باندې نړېدلې دي ورانې سوي دي او د خلکو کورونه وران سوي دي د خلکو بچیان په شهادت رسېدلي د خلکو ښځې شهیدان سوي سپین ږیري شهیدان سوي دي د خلکو مالونه لوټ سوي دي. دوی بالکل بشر دوستي پیژندل هم نه. بشر دوستي و دې ته وایي چې د مسلمان کور بمبار کړي. بشر دوستي و دې ته وایي چې په واده و په خوشحالۍ کې پر خلکو باندې بمبار وکړي. بشر دوستي و دې ته وایي چې د خلکو 80 کاله سپین ږیري په جولو کې وغورځوي هېڅ جرم نه لري هېڅ په نظامي بخش کې هم نه وي. نو دا خو د دوی یو پالتو خبره وه او د خلکو غولول وه چې خلک یې غولوله. خو د اسلامي امارت په بیا ځلي واکمنېدلو سره پر سنګین ولسوالۍ د جنایتونو هغه توره شپه پای ته ورسېده او خلک خوښ دي چې اوس مهال د ازادۍ او آرامۍ په سپین سهار کې ژوند کوي. اوس الحمدلله ډېر حالات برابر دي هر څه خپل پر ځای برابر دي هر څه په خپل ځای کې دي ډېر وضعیت برابر دي. نو کومه خبره اوس سنګین کې نشته. نو الحمدلله ډېر مشکلات چې تېر سوي دي اوس د غونډه وسایي ده په سنګین کې کومه خبره او کوم مشکل نشته د هر څه څخه په امن دي.
اوس الحمدلله اسلامي امارت دی، خپل ناموس مو د ځان دی، خپل کشر مو د ځان دی، د شپې ځم د ورځې ځم، دا مشکل نسته. پر چک پینو ناستي داسې ناستي لکه ملایکې چې خالي سلام درته وکړي، ښه ستړی مه سې، ښه رخصت. داسې حکومت موږ نه ولیدلی. الحمدلله د دې حکومت څخه موږ ډېر راضي یو. دې زموږ سره هر څه کړي دي. او دغه ډول د یادې ولسوالۍ امني قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د خپلو وینو او سرونو په قیمت د خپلو خلکو امنیت خوندي ساتي. ولسونو ته مو دا پیغام دی چې پوره اطمینان ورکوو چې ټوله شپه او ورځ موږ د دوی خادمان وي. انشاءالله د دوی په امنیت کې به هیڅ نوع ستونزه رانسي او موږ شپه او ورځ د دوی په خدمت کې، دوی په ډاډه زړه باندې خپل کاروبار خپل ژوند کوي. انشاءالله الرحمن چې په موږ کې ساوي او ژوند وي، د دوی د سر او مال دفاع او ذمهواري به کوو انشاءالله الرحمن. سنګین یوازینۍ ولسوالۍ نه ده چې پکې د امریکایي اشغالګرو له لوري ډول ډول جنایتونه ترسره شوي، بلکې په ټول افغانستان کې د دغو وحشي اشغالګرو له لوري داسې جنایتونه ترسره شوي چې په یادولو سره یې اوس هم سترګې له اوښکو ډکېږي. ضیاءالله هیلمن، پولیس راډیو، هلمند، سنګین ولسوالۍ.